السلام علیکم. زه فواد باچا نن به تاسو زه یو artificial intelligence ښیم چې artificial intelligence دی څه شی او دی مطلب دا ایمیج څنګه دی ډیزاین کوي. یو اوریجنل ایمیج راوالي د هغې نه ډیر شي مختلف ایمیجز وباسي او هغه ایمیجز چې هغه به سره ایگزیست کیږي نو پوه شوي. نو دلته دا یو سټایل گین چې کوم دی نوول څه شي نوم دی یاره جنریټیو adversarial network چې کوم دی دا لیب راخ شوی دی په دې انویډیا باندې. انویډیا یو ټیکنالوژي کمپنی ده، دی سکیورټي پروګرامونه هم ډېر وباسي. خیر خو دی یو ارتفیشل لیب کې اوس ټیسټینګ کوي. زما په خیال په 2018 کې دی ریسرچ شروع کړو او په 2019 کې زما په خیال آلموست 1 لاک پټفان چې دی جنریټ کړي دي په فیسبوک په دې فیسبوک باندې په ویب سایټ باندې او په هغې باندې زه تاسو اوس وښیم چې کوم ځای کې دي. نو دی بیا داسې کار کړی دی چې دی یو قسم پټوان وباسي، د هغې نه بعد دی بیا دا کوډ هم شیر کړي دي خلکو سره او په ګیټ هب باندې د نورو ډیولپر سره چې دی که خپل نور هم ایکسپینډ کوي او ګوري که د دې دا کوډ نور څوک استعمال کړي او په دې کې نور څه چینجز دي. دا پټوان چې تاسو کوم وینئ چې دلته که نه دا ټول چې دي دا فیک دي او په دې لیب باندې جنریټ شوي دي. دا ټول اوس دې کوډ میلاویږي. انیوی زه به شروع کړم. دا د دې لیب دی، د دې یو شارټ غونډه کې ویډیو ده چې وګورو ها دا څنګه کار کوي. زه به ډایرکټ دغه چې د ټوپ ووهم ورې ښه تاسو څخه بس ګوره ښه دا په 2 اوس راولي د دې نه یو څومره دا ټول چې اوس تاسو مخې ته کمی نه وي که نه دا ټول په دې سټایل گین لیب باندې جنریټ شوي دي د مختلف نور پټوان نه یا یو پټونه راغستې شوي دا ټول کمباین کوي او د دې نه بل یو قسم پټو راغی. اوس تاسو چې مخې ته څه یې دا ټوټلي فیک دي، دا اگزیست نشتي د سره قسمه قسم واړه دي به هم راغوري. اوس دلته بوډای بګم را بس که تاسو خیال وکړئ ګوره ښه د لیفت د رایټ سایډ د جنې چې کومه دی د پوزې خیال وکړئ نه رقیږي دومره دا په مخه باندې چینج کیږي او خوله په ځای ولاړ اوس د دې ځینې د سیب دغه کې ګورئ د سترګې یو فوکس یو سیټ یو چینج شو دی بلته دلته په یاختو باندې فوکس وکړئ. یاخته چې دی کنه د دې جنې د مکسکی د سړی سره او سړی د مکسکی د خزې دی سره دغه ځای کې دلته زموږ سره اوریجنل پټوان چې کوم دی له پاسه موجود دي او دا لاندیني چې دا ټول جنریټ کیږي اوس په artificial intelligence باندې. او کوډ چې دی هغه هم تاسو چې ما خو دلته دا ټول ورکړي دلته چې څنګه به جنریټ کې پوه شوې. نور ډیولپر هم یو قسم هیلپ ورسره کوي چې مطلب دا د انجوای شي. دی خوا کوم یو دی د پاسه کوم اوریجنل کسان دي لاندې کسان چې دي ټوټلی 100% جنریټ شي دي. ښه تاسو به اوس وایئ چې د دې مطلب دا دی د دې څه پیدا د دې ډیره زیاته غټه ده. کله چې آیډنټیټي لاش شي او هغه بیا په دې په ترو باندې یو ایمیج مطلب دا دی چې ایمیج چې کوم دی هغه راغی او ایمیج چې کله رخ شي نو هغه بیا داسې کار کوي چې نن سبا خو هر ځای کې سرویلنس پروګرامونه دي پوه شوې. نو سرویلنس پروګرامونه چې دي نو هغه بیا ستا فیس چې کوم دی هغه معلوموي چې تو د کوم ځای نه راغلی یا د پلانکي کس میسج را لیږي یا د پلانکي کس یو زما سره کانټاکټ دی پروفایل یې راښکلی دی او دا څوک دی. نو موستلی دا ګورنمنټ او یا هیکر چې دي دا فیس راوالي یا پټو او فیشل ریکګنیشن ته ورولي او ستا ټول آیډنټیټي راوباسي مخکې چې دا هغو سره میلاویږي. نو په دې په ترو باندې داسې دا کرمینل یا داسې نور خلک چې دا فیک آیډنټیټي یا فیک ایمیج او فیک پروفایل رخ کړي او چې کله فیک پروفایل رخ شو نو هغه بیا د هغې نورو کسانو سره مطلب دا چې کانټیکټ کوي که یا څه غلط کار کوي یا صحیح کار کوي که نه خپل آیډنټیټي چې دا هغه نه ایکسپوز کوي. نو دا به کې هم کېږي سپیمز به کې هم ډېر راځي فشنګ چې ورته موږ وایو که نه. نو په دې په ترو باندې ډېر ځای سپیمونه کېږي او زه به ته اوس دا یو ویب سایټ وښیم دې نه به اوس لاړ شم اوس دلته دا یو ویب سایټ چې کوم دی this does not exist. په دې کې بیا ډېر شی دي ګوره په دې کې کیټس پکې میلاویږي په دې کې بیا رینټل کورونه پکې دي په دې کې موستلی پټوان چې دا ټول جنریټډ دي نه ایگزیسټډ نه دي. نو اکثر چې خلک رینټینګ کوي یا کور علي یا څه کې دا پټوان اکثر وګوري په کریګلیسټ باندې یا داسې یو ویب سایټ دی او په هغې ویب سایټ باندې مطلب دا دی چې بل کس یا دوکه کې یاده وي دا پلانکې نه اپارټمنټ زموږ سره موجود دی او دی اویلیبل دی تا زموږ سره
پیمنٹ وکړې مخکې کم پرایر پیمنٹ چې کومي کنه ډیپازټ ارلی ډیپازټ وکړې فرست منث لاست منث ډیپازټ غونډه کې اته وکړه مونږ ته دا غینه بعد مونږ تعالی کی درکو او خلک ډیر شي بلیو اټ ناٹ ډیر شي زیات خلک چې دی هغه په دې کې پیسې لاس کړي اوس دې کې ریزومې هم دلته راځي ریزومې شي موستلی اکثر خلک فیک جنریټ کوي او هغه سپیم کوي ریکروټر دی په یو ویب سایټ هغه باغې ترو باندې مطلب دی چې فلټر یې کوي ایون د ریل ټل ویب سایټ چې کوم دی هغه سره هم یو قسم الګوریدم هغه غستې دی ویب سایټ یو قسم ای پی آی وته هغه غسي نو هغه هم هر یو ایمیج چې تاسو ریل ټی چې کوم دی هغه وباسي او رنت چې کومي هغه اپلوډ کی چې مطلب بل کم رنت رش چې هغه رنت کې زمانه پراپرټي هغه ټول سکین کیږي په بیک باندې چې ګوري آیا دا پټو چې دی دا اوریجنل دی او کدا سي سپیم زموږ سره کوي اوس په دې کې دلته ویسلز دي پارټریج او دا کومه ده کنه دا آرت خو ډیر یو غټ شی دی او په ویسټرن کې ډیر زیات اهم او اهمیت لري په دې کې دا خرڅيږي او په ډیرو غټو پیسو باندې خرڅيږي نو مخکې دی آنلاین وګوري ځکه چې تل اوس یو شی په انګلند کې خرڅيږي او کس چې دی هغه په بایر چې دی هغه په یو اس کې ناست نو 7-8 hours فلایټ دی او ټایم هم خراب نه دی مخکې آنلاین یو بل سره رابطه وګوري وای ګوري چې علاقه دا پاتری چې دا مطلب دی دا اوریجنل ده کنه ارتفیشل انټيليجنس کې دا کار دی چې د دې شي اوریجنل شی راخي کنه چې هغه آنلاین ته ګور دا غي آنلاین هیستوري بیا صحیح نه جو خلک چې هغه په دې باندې اکثر دوکه شي ځکه چې موستلی آرت ویسل چې دا غي هیستوري موجوده وي کیمیکل به کې هم دي کیمیکل چې موستلی په دغه کې راځي دا بایولوژي لایف چې کوم دی اوس ګوره خاطر راځم دی کیمیکل دا اوس دا ټول مخه ته چې کمپیوټر تاسو نه دا ټوټلی 100% فیک دي دا جنریټ شي دي چې بل لړ شو دا اوس ټول ایگزیست نشته ګوره ها ټوټلی نشته لړ شو بل شو کیمیکل دا فور ایگزامپل ګوره دا اوس یو ماډل لغشه دی په دې ماډل کې اوس فور ایگزامپل کرونا ټایم دی په دې کرونا کې ډیر زیات اهم لري میډیکل کس کې ګوره ته پته نه دی یو قسم دا کیمیکل کمباین کوي دا غي په ترو باندې انټي باډي یا انټي وایرس غونډه کې ویکسین راغی په غي په ترو باندې دا بیا مړکې دا نو دا مخکې خو دی موستلی دی په کمپیوټر کې هم دا ډیزاین کوي او یوازې یو کرونا نه خو دا نور هم علاجونه دا کیمیکل اکثر د سی وباسي نو سکه اکثر دا خلک دوکو کوي زما سره مطلب دا چې دا یو ماډل دی او په دې ماډل کې دا کمبینیشن د دې دا طریقه نو دا غي کم لیب ساينټیست چې کوم دی دا هغه ټایم خراب کی هغه بیا مطلب دا چې کمبینیشن د دې وکی ورسته خو هغه ټایم خرابول چې اړه لازمی دا هغه ټایم ډیر زیات لازمی نه ټایم خرابول چې دا هغه سي دا هغه ټایم مطلب دا چې ویست کی په دې کې بیا د دې یو ډاکومنټس راخ کړي او هغه باندې بیا مطلب دا چې د دې فیک نیوز وند کیږي کنه هغه بیا خرڅيږي آنلاین خلکو دوکول لپاره نه ارتفیشل انټيليجنس دی هغه بس تاسو یو قسم شی راخ کړی دی مطلب دا دی چې په لکه یو د دې ویب سټ چې راځي په دې کې تاسو almost هر شی به تاسو میلاو شي چې دا شی ایگزیست او کنه دا ایگزیست او مطلب دا دی چې د خپل آنلاین چې تاسو ته سو کانټیکټ تاسو سره وکي هغه هم تاسو کولای شي خپل سوشل انجینیرینګ چې دا کوم ویلای کیږي په هغه په تور باندې تاسو خپل ځان بچ کولای شي آینده موږ ویډیو کوو کې به بیا موږ نور په کوډینګ په تور باندې مو خوي چې تاسو د خیر دا خاصي سمال ریویو او وريو کې دې تاسو انجوای کړئ الله پامان